تازه خبر د طالبانو د ځپلو په موخه 15,000 ځانګړو ځواکونو په 15 ولایتونو کې عملیات پیل کړل. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. افغان حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره د هیواد 15 ولایتونو ته په تیره یوه اونۍ کې 15,000 تازه دمې کمانډو ځواکونه لیږلي او اوس مهال عملاً د طالبانو پر وړاندې پر عملیاتو بوخت دي چې یادې ډلې ته یې درانه تلفات هم اړولي دي. یاد ځواکونه د طالبانو د بریدونو د پکولو، د سقوط شوو او تر تهدید لاندې ولسوالیو تثبیت او د لویو لارو د امنیت خوندي کولو په موخه هغو ولایتونو ته لیږدول شوي دي چې طالبانو پکې په نسبي ډول جګړه شدیده کړې ده. یاد ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزل شوي او پرمختللو وسلو باندې سمبال قطعو څخه چڼ شوي او د ګډ ماموریت لپاره لیږل شوي دي چې اوس مهال عملاً طالبانو سره د هیواد په مختلفو سیمو کې په جګړه باندې بوخت دي. باید یادونه وشي چې طالبان په دې وروستیو کې د یو شمېر ولسوالیو د سقوط خبرونه ورکوي، خو تېره ورځ بیا د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي وو چې نیول شوي سیمې به د طالبانو په هدیرو باندې بدلې کړي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.